الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم. کتاب ریاض صالحین یوصلو نهشتم نمبر باب شروع. باب په باره د دې کې چې د مجلس او د مجلس کې د ملګري د هغې ادبونه. په دې باب کې دویم نمبر حدیث ته ابو هریره رضی الله عنه روایت ته چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا قام احدكم من مجلس، کله چې په تاسو کې یو کس دا د مجلس نه پاتېږي، یعنی دلته په جماعت کې په دې صف کې یو کس وختي راغلی او ضرورت یې پېښ شو، مخکې ناست دی او پاڅېدو لاړو، ضرورت حل کوي بېرته راځي، یقین دا وي چې دا کس د مجلس ته بېرته راځي. ثم رجع الیه، بیا دا کس واپس شي د مجلس ته، فهو حق به، دغه کس ډېر حقدار دی په دغه خپل ځای باندې، دې نه به ځای څوک نه نیسي. دا دغه کس حق دی چې کم کس وختي راغلی دی او د مجلس کې ځای نیولی دی، ضرورت په خاطر باندې پاڅېدو، همدغه کس همدغه ځای دغه شان ته حق د هغې دی. دا روایت د مسلم دی. مقصد پکې دا چې مجلس کې څوک راغی، وختي راغلی او ځای نیولی او ناست و پاڅېدو، څه ضرورت په خاطر باندې وراغی، همدغه ځای د همدغه سړي دا حق دی. دا درېیم نمبر روایت جابر بن سمره رضی الله عنهما فرمای كنا اذا اتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس احدنا حيث ينتهي. روایت ابو داود او ترمذی دی. جابر وی چې مونږ به چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم خواته رالو، نو په مونږ کې به یو کس هغه ځای کې کېناسته چې کوم ځای کې به دا مجلس هغه ختمېدو، یعنې هلته به مجلس به دایرو، د الله پیغمبر سره به صحابه کرام ناستو، نبی صلی الله علیه وسلم به دغه شان د صحابه کرامو سره ناستو، یو کس به راغی او مجلس به د مخکې نه دایرو، نو دې کس به هېڅ نه کول چې نورو خلکو په اوږو باندې راواوړي او راشي په دې مینځ کې کښېني، نه، کوم ځای کې چې مجلس ختم شو همغه آخري سر کې به هغه سړی کېناستو. دا د مجلس آداب دي. دا بل روایت سره نمبر روایت ابو عبدالله سلمان الفارسی رضی الله عنه روایت دی. دا وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا یغسل رجل یوم الجمعه، یو سړی د جمعې په ورځ باندې غسل نه کوي، یعنی معنا یو سړی مؤمن مسلمان دغه شان د هغه د جمعې په ورځ باندې غسل وکړي، ویتطهر ما استطاع من طهر، او یو سړی د جمعې په ورځ باندې هغه ښه صفایي نه کوي، څومره چې وس او توان وي د صفایي کول نه. ویطهرون مراد یعنی ښه پاکي ده، مبالغه ده په صفاوالي کې، معنی دا سړی د خپل ځان ښه صفا کړي، یعنی دغه شان د خپل ویښتان هغه هم د کټ کړي او دغه شان د نوکان د هم کټ کړي. ویدهن من دونه، او دغه شان ته دا سړی تیل نه وایي د خپلو هغه د کور د تیلو نه، یعنی معنا تیل دې استعمال کی. او یمس من طیب بیتی، او یا دا سړی دغه شان ته هغه د کور نه یو خوشبوی هغه په ځان باندې نه وایي، معنا یعنی ورځ دغه شان د جمعې په ورځ یو سړی راولګي، غسل هم وکړي، ښه صفایي هم وکړي او تیل هم ووایي او دغه شان د خوشبوی په خپل بدن باندې او جامو باندې ووایي. ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین، او بیا دا سړی د کور نه دغه شان ته وځي او جماعت ته چې ورسېږي د دوه سړو په منځ کې جداوالی هم نه راولي، معنی څه دا سړی وختي جماعت ته لاړ شي، د دې نه مخکې څوک راغلي هم نه، وختي دغه شان ته هغه مولوي صاحب خوا ته کښېني، د خطیب خوا ته کښېني، یا معنی دا ده جماعت ته راو، دې نه مخکې څوک راغلي دي، دې نه مخکې ځینې کسان راغلي دي، ځای نیولی دی، نو دا د داسې کار ونه کړي چې دوه کسان هغه دغه شان دغه دوه کسانو سټونو باندې خپې واړئ او مخکې دلته راشي او دې ځای کښېني، داسې ونه کړي. ثم یصلي ما کتب له، او بیا دا سړی مونځو کې څومره چې هغه
د دې لپاره الله تعالی دغه شان تقدیر کې لیکل شوی دی ثم ينصت اذا تكلم الامام بدا کله چې مولوی صاحب خطبه شروع کی بدا چوپ کی نو خبر هم چا سره نه کوي نو دا سړی چې کله د جمعې په ورځ باندې دا کارونه وکي غسل هم وکي ځانم خصفا کی تیل هم ووایي خوشبو هم استعمال کی کور نه وختي هم راشي د کسانو په سټونو باندې خپې هم وانړئ او بیا دا سړی وختي راغلی او خطیب لا نه دی راغلی دا سړی نفافل منځونه هم وکي او بیا چې کله مولوی صاحب خطبه شروع کی دا د مولوی صاحب ته غولی کینی نو زیری ورله دا دی الا غفر له ما بینه وبین الجمعة الاخرى مگر دې سړي ته به د الله د خوا نه بخښنه وکړی شي د دې جمعې نه واخله تر د بلې جمعې پورې د بلې جمعې د امام د خطبې پورې چې څومره ګناهونه دا د تا نه صادریږي او د تا نه کېږي کوم چې واړه ګناهونه دي هغه به الله ته ټول تا ته په اډوانسو کې معاف کړي کړي لا تا نه دي الله به ته معاف کړي څومره ښایسته ځای دی دا روایت د بخاري دی یعنې دې روایت کې یوه فایده دا ده چې د الله پیغمبر تیزی ورکړي د جمعې پر باندې غسل وکړه ښایسته کپړې واچوه ځان ښه صفا کړه نوکان دې مواړه کړه تیل یې استعمال کوي ووه خوشبو یې ووه دا سنت عمل دی او دویمه فایده پکې دا ده چې د جمعې په ورځ باندې دغه شان ته راغلی او تا نه مخکې خلک راغلي په کار دره نه ده منع ده چې د خلکو سټونو باندې پرېږدي او د مجلس مین ته راځي اول صف ته کوشش کوي او تا نه مخکې خلک راغلي دي دا ناروا عمل دی که چېرته ضرورت پېښ شو هلته ځای نشته دی مخکې راتګ ته ضرورت دی مخکې ځای شته دی نو بیا دغه شان د ضرورت په خاطر باندې صرف جواز لري او درېیمه فایده پکې دا ده چې د جمعې لمانځه نه مخکې نوافلو تعداد دا نشته دی څومره چې کې وکړه وختي رالی که نه دو کوه ښایسته کوه مزیدارې کوه په خوشو باندې کوه دعاګانې کوه یعنې څلور شپږ لاس 12 شل د دې تعداد دا معلوم نه دی اما د جمعې لمانځه وروسته تعداد حدیثو کې راغلی او روایت کې راځي بخاري مسلم روایت عبدالله بن عمر نبی اسلام باره کې راځي وی کان یصلی بعد الجمعه حتى ينصرف رکعتين نبی اسلام باره کې راځي روایت بخاري مسلم دی فیصلی رکعتين عبدالله بن عمر وی نبی اسلام چې کله دغه شان نبی اسلام مونږ کو د جمعې مانځه وروسته څنګه مونږ به کو تر دې پورې جمعات ته بلاړو یعنی کور ته بلاړو د الله پیغمبر د 2 رکعاته مونږ نبی اسلام کور کې او بل روایت کې روایت مسلم دی ابو هريره فرمای وی نبی اسلام فرمایلی دی اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعد 4 کله چې تاسو کې یو کس دغه شان ته مونږ کوي د جمعې مانځه وروسته 4 رکعاته مونږ نبی اسلام فرمایدا دی وکي به ابن قیم فرمای زاد المعاد کې و زمونږ استاد ابن تیمیه رحمه الله فرمایلی دی و اذا صلى في المسجد صلى 4 کله چې وسړی په جمعات کې مونږ کوي نو 4 رکعات لري وکي و ان صلى في بيته صلى ركعتين او کله چې وسړی په کور کې مونږ کوي دا سنت کور ته وړي نو په کور کې 2 رکعات وکي نو دی ونه په دوه روایتونو باندې عمل شي او بل فائدہ به کې دا ده چې په دې حدیث کې چې نبی اسلام ته تیزی راکړي کله چې خطیب هغه خطبه شروع کی چوپ به کینا خبرې مکوا که څوک خبرې هم کوي دغه شان د هغې ته مه وایي چپ شه که چا ته نه ویله چپ شه نبی اسلام فرمایي نو دغه کې هم تا خپل ثواب هغه جمعې مونځ وکړو هغه تا ځان نه خراب کړو مقصد د روایتونو دا دی ټول روایتونو کې مقصد دا شو چې کله یو کس په مجلس کې کېناستو حاجت پسې ووتو راغې دقه ځای چې مخکې به کېناستو دا د هغې حق دی او بله فایده به کې دا شو چې مجلس شروع دی د مجلس په مین کې ترالی هغه ځای کې کېنه چې په کوم ځای کې مجلس ختم دی هغه ستا ځای دی او درېیمه فایده پکې دا شو چې جمعې په ورځ باندې کله دغه شان د کور نه راشي او جومات کې خلک ناست د خلکو په سټونو باندې مه تېرېږه چې خلکو ته ما د لار پیدا و چې مخکې لاړ شمه الله تعالی به دې خبرو مو ته ثواب